اتمر حامد کرزي او خوشحال سادات د پاکستان د بمباربره کې څه وویل. ویډیو وګورئ او د نورو مطالبو لپاره سول افغان چینل در سره سابسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر په خپلو بیلابیلو څرګندونو کې د پکتیا او خوست په سیمو کې د پاکستان هوایي بریدونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې بللي دي. حامد کرزي او حنیف اتمر د پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ له ملاتړه دې لاس واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر افغان خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته پر خپله ایکس پاڼه د غندنې ترڅنګ لیکلي دي چې د پاکستان د بریدونه له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. هغه دا ډول کړنې د دواړو هیوادونو په زیان وبللې او په سیمه کې د سولې او ثبات د تامین لپاره یې د اسلام آباد په تګلارو کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د افغانستان د جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د پاکستان په هوایي برید کې د بې ګناه خلکو وژل د کرکې وړ او د بې ثباتۍ په معنا یاد کړي دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه د پاکستان پوځ ته په پیغام کې لیکلي د پاکستان پوځ باید هوښیارتیا وښیي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ په وړاندې د مبارزې تر ټولو اغېزمنه لار دا ده چې د هغې ملاتړ ودروي. اتمر پر طالبانو هم غږ کړی چې د خلکو له یووالي او ملي مشارکت پرته د هیواد دفاع کول ناممکن دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د خلکو د آزادې ارادې او مشارکت پر بنسټ مشروع نظام جوړ کړي او همداسې د جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت سره امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر افغانستان د پاکستان وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې پاکستان مخاطب کړي او ورته یې ویلي دي فکر کوي د بمبار ستراتیژي د عاقلانه ده. تاریخ د لوسته نوموړي ویلي پاکستان پر افغانستان د برید پر ځای په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو مرکزونه مدرسې او هغوی ملاتړي پاکستانی پوځیان او افسران چې هغوی ته اطلاعات ورکوي او وسلې پرې پلوري په دقیق ډول نښه کړي. پر افغانستان بریدونه د دښمنۍ له زیاتولو پرته بله ګټه نه لري. موږ یې په شدت غندو.